د هیواد په شمال زون بلخ ولایت کې د قوشتېپې ستر ملي کانال پر سر د مزار شریف حیرتان د ریل پټلۍ او ترانسپورټي پلونو چې افغانستان له ازبکستان سره نښلوي رغنیزې چارې 99 بشپړې شوي دي. په دغه لویو پلونو کې کارول شوي رغنیز توکي د افغانستان خپل تولید دی او د جوړېدو مسؤلیت هم افغان انجینران پر غاړه لري. د دغه لوی حیاتي کانال د ریل پټلۍ او ترانسپورټي پلونو د جوړولو د تخنیکي چارو قراردادي انجینران وایي دا مهال دغه پلونو 99 چارې سر ته رسیدلي او د پاتې برخې کار به تر راتلونکي یوې اونۍ پورې پای ته ورسیږي. هر دو پل ما تقریبا پیشرفت کارشان به 99% رسیده و کارها عملا شما مشاهده میکنین که جریان داره. انشالله ما وقتی که تارگت کردیم برشان 7 روز کردیم، بیشتر از 7 روز انشالله ترافیک بالای همی پل عبور مرور خواهد کرد. د قوشتېپې کانال د قراردادي انجینر نصرت الله میری په وینا د کانال لومړی فاز 408 کیلومتره دی، کاري چارې سلسله پای ته رسیدلې دي، خو د یاد کانال د سربند چارې نیمګړې پاتې دي. نوموړی زیاتوي د دویم فاز کاري چارې به هم ډیر ژر پرته له کوم ځنډه پیل شي. کار فاز اول که از صفر شروع میشه از ولسوالی کلدار از منطقه سربند که در ولسوالی کلدار ولایت بلخ موقعیت دارد تا دولت آباد بلخ که 108 کیلومتر می شود مکمل 100% تکمیل شده. معلومات از دشمنایی که در همسایه که ما شما داریم بدبختانه همسایه خوبی نداریم و همیشه مردم خود ما مشکلات از خود داره که بعضی پروپاگاندا یا هر چیزی که به سند باشه یک کسی گپ میزنه او یک افواهات است، یک چیز به سند هیچ وقت قابل قبول نیست. شما رسانه ها در جریان هستین که در مسیر کانال در کل ساحات کار عملا جریان داره. بل لور ته په شمال زون کې د سیندیز حوزې رئیس حاجی حکمت وایي هغه ټولې ګنګوسې دروغ دي چې ګواکې د قوشتېپې کانال کاري چارې درېدلې او اسلامي امارت د چارو د مخ ته وړلو لپاره کافي بودیجه او مسلکی انجینران له ځان سره نه لري. په شمال زون کې د سیندیز حوزې رئیس حاجی حکمت په دې اړه وایي دا یو تبلیغات پخوانم روانو چې دا امارت دا کار نشي کولی، د قوشتېپې کانال دا شروع کوی نشي، هغه شروع سو الحمدلله، بیا ویل چې دې چارې په مخ نشي بیولی، چارې په مخ روانې دي، نو بیا دې ته ورسېده چې اوس بیا دا تبلیغات شروع کړي چې دا اوس معنا بند شوی دی، کار په ټپه ولاړ دی. نه، کار الحمدلله جریان لري، تاسې وینئ هغه دی او انشاءالله ډېر ژر به د اختتامي خبره هم موږ تاسې شاهد اوسو دی انشاءالله. د ملي پراختیا شرکت د معلوماتو له مخې د قوشتېپې کانال د لومړي فاز د سربند ریل پټلۍ او ترانسپورټي پلونو د کاري چارو له بشپړېدو سره سم به د یاد کانال د دویم فاز چارې له کوم خنډ او ځنډ پرته ډیر ژر پیل شي. د قوشتېپې کانال د منځنۍ اسیا په کچه ستره پروژه بلل کیږي چې چارې 2 کاله وړاندې د اسلامي امارت مسؤلینو له لوري د داخلي عوایدو په تمویل پیل شوې او دمګړۍ چارې په چټکۍ سره روانې دي.